دا د صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک صفات بیان کړیو دی شاعر. اوس په دی بل دغه کې د صحابه د ډیرو صحابه صفت بیانای. اول دی جبا غسل کړي د زمزم چینه کې، بیا د خیالونه باوزو شي د حرم چینه کې، پس دا هغې دی په نیاز بینو باندې بحث وکړي، د کائناتو په نازنینو باندې بحث وکړي. نن مې د هغه چا په باب لب کشایي کړې ده چې د ایمان رب پخپله گواهی کړې ده، چې پشان فقط پشان باندې فقط صرف الله خبر دے، پس دا اللہ پری محمد رسول اللہ خبر دے. پا دا غنیت میں داخل د مصر په بازار شما، چې د یوسف په خریدارو کې زشمار شما، چې کوم ته ګورما ترینا آشنا غوندې رڼا خیجي، د هر یو ستوري نه جدا جدا رڼا خیجي. چاچی زمونگ د خوب نبی اغا پیغام راوڑو، چاچی زمونگ د کور دور شلو اسلام راوڑو، دا ابو بکر طول دا عقل پا میزان کی گیا، دا شخصیت دا شان بیانی پا زبان کی گیا. پا جبل سور لکا دا گل غندی سمسور روانو، چه محمدی دا اوگو دا پاس سور روانو، عمرستا انکسار اینا محلون قربان، ستای دا قمیسو دا پیوندونونا تاجون قربان. تا پا تاریخ کی سناویاتا برترائی اڑی دی، پا بادشاہ ہائی کی دی پملا بندی بورائی اڑی دی. تا پا حضور پتا باندی غیرت کڑے دے، تا دا اسلام پا ہر سخت کی نصرت کڑے دے. اے دا پیغمبرو پا بستر باندی او دا سڑیا، دا پیغمبر پا بستر باندی او دا سڑیا، سلو نیزو کی دی ازار نشو ویخت سڑیا، مٹی اخکارا کھڑا ستو مانی دی پو سنگرو باسا، لارشا خیبر تا دا خیبر دا قلا ورو باسا، تپ ایرو کی
د پټ لال په قیمت سپویږي ته د حبشو د بلال په قیمت سپویږي پتو دو شګوي احد احد صدا کړی دا لکه په بټ کې د دانو غوندې ټکا کړی دا اے د وخت نیاز بینا ودا لیره دا ز سوینما اے زما مصغب بینی امیرا دا ز سوینما چخپی دی پټی کړما چخپی دی پټی کړم کفن کی بیا دی سرخکاری چې سر دی پټ کړما نو بیا خپی دی برابر خکاری درود شریف وی اللهم صل علی سیدنا محمد و آلہ و غطرته بعدد کل معلوم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ